نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ د هغه ډلو حالات بیانول چې مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتلې او اوس هم هغه بیان ادامه لري. ورونو، د ډلو په جمله کې یو وخت یو اعرابي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د سر د وریښتانو څخه یې دوه اوږدې کوڅې جوړې کړې وې. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل: یا رسول الله، په هغه الله پوښتنه درڅخه کوم چې مځکه، آسمانونه او غرونه پیدا کړي دي. آیا الله امر کړی چې موږ باید په یوه شپه او ورځ کې 5 لمونځونه ادا کړو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. دغه سړي پر دغه طریقه د لمانځه، زکات، روژه، حج او د لویو ګناهو پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه شیانو خبر کړي. نو اعرابي ویل: یا رسول الله، کما دغه کارونه وکړه، یعنی دغه فرائض می ادا کړه، جنت ته داخليږم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. کدی فرائض ادا کړه او کبیره ګناهونه دې پرېښول، جنت ته داخليږي. اعرابي ویل: والله تر دغه زیات نور شی نه کوم، یعنی نفلونه او نور ثوابي کارونه نسته، فقط دغه فرائض ادا کوم او جنت ته داخليږم. او سړی رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کداغه د کوڅې خاوند پر خپل قول ودرېدی، جنت ته داخل سو. ورونو، اسلام ډیر اسانه دین دی. ایمان، د فرائض ادا کول او د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل، دغه اسلام او د جنت د داخليدو لار ده. نور ټول عملونه نفل، ثوابونه او درجې دي. د مسلمان انسان څخه فقط دغه درې شی غوښتل کیږي: صافه او سالمه عقیده، د فرائض ادا کول، د کبیره ګناهو څخه ځان ساتل او جنت ته داخليده. ورونو، نجران یو لوی ښار دی چې د مکه مکرمه څخه د یمن و طرف ته 9 منزله لري دي، چې په هغه وخت کې 3 کلی درلوده او 1 لک جنگي لشکرې درلودي او دین یې مسیحیت و. نجران د 3 نفرو د طرفه اداره کېدی، یا دا چې 3 نفر یې مشران و. یو ته عاقب ویل کېده چې حکومت او امریت د پلاس کې وو او نوم یې عبدالمسیح و. بل ته سید ویل کېده چې سیاسي او ثقافتي کارونه د اداره کول او نوم یې شرحبیل و. دریم یې اسقف و چې دینی مشرتوب او روحاني قیادت د په اختیار کې و او نوم یې ابو حارثه ابن علقمه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو رساله و نجران ته ولېږل چې په هغه لیک کې د نجران و خلقو ته دغه 3 شیانو په باره کې اختیار ورکړل شوی و: یا اسلام، یا جزیه، یا جنگ. څرنګه چې د نجران خلق نصارا و، نو په دغه دینی کارو کې د دوی مشر اسقف و. اسقف هغه لوی عالم ته ویل کیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و اسقف ته ورول سو. څرنګه چې اسقف عالم و او دا ورته معلومه و چې یو نبی پاتې دی او ویلي ده چې د هغه پاتې نبی ټول علامه پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم مطابق او برابر دي و بیره دي. په دې باره کې د نور علماو سره مشوره وکړه، خو بل شی او بل خبره نکړه پیدا بیل دې څخه چې ټول وایي: هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی. اسقف نه پوهیږي چې څه وکړي. نو د نجران و هغه سیاسي او ثقافي مشر ته ورغلی چې د پاچا په درجه کې وو او شرحبیل ابن وداع نومې دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک او رساله وشکاره کړه. شرحبیل د عربو د حشارانو او عاقلانو څخه وو، ډیر ذکی او فهم سړی وو. که په یو مجلس کې د عربو پوهان او عاقلان ذکر کېدلای یا حسابېدلای، د شرحبیل نوم
خامخا پکښې ذکر کېدی. نو اسقف و شرحبیل پاچا ته ورغلی او ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه لیک راته راغلی دی او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوصاف او اخبار په دې ډول سره دي. هغه هم ورته بیان کړ او ویل موږ ته په انجیل کې هم داسې معلومات شته چې یو نبی پاتې دی او هغه نبی به د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه دی او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر دغه د مخه هیڅ د نبوت دعوه نه ده کړې. اوس موږ څه وکړو؟ شرحبیل چې ذکي او هوښیار سړی و ویل که د دنیا کار وای ما به در حل کړی وای، مګر دغه خبره د دین د کارو څخه ده. زه نه پوهېږم، ته عالم یې، ته دې خپله رایه او نظر راته ووایه. اسقف او پاچا دواړه په فکر کې دي. بیا یې هغه خپلې سورناوي چې ناقوس ورته ویل کېږي وژغولې او اورونه یې بل کړه چې دا د دوی د قوم د جمع کېدو او راټولېدو دپاره علامه او امر و. نجران ټول ورته راټول سو چې په هغه وخت کې 100,000 نفره وه. اسقف ولاړ سو او خلقو ته حال ووایه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه یوه رساله راته راغلې ده او وایي چې زه نبی یم او ټوله علامې هم داسې دي چې هو دی نبی دی. ستاسې په دې باره کې څه فکر او نظر دی؟ خلقو ورته ویل دا شی ستا کار دی، ته معالم، مشر او حبر یې. کومه فیصله چې ته کوې موږ ستا سره هغه تاییدوو او ستا سره یو. اسقف په حیرت کې دی چې اوس څه وکم؟ ټوله یې زما پر غاړه را اچوي. بیا یې پر دې اتفاق وکړي چې د علماو او مشرانو یوه ډله به جوړه کړو او مدینې منورې ته دې ولاړ سي. هلته به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړي او بیا به ګورو چې څه نتیجه راوځي. نو یوه ډله یې جوړه کړه چې 80 نفره پکښې وه چې په هغو کې 40 نفره اشراف او مشران دي چې دغه 3 نفره پاچاهان او امیران هم پکښې وه. د دې دپاره چې د دوی درجه او مقام لوړ ښکاره سي نو یې هغه خپل بهترین او ښه کالي چې د ورېښمین ټوکره څخه وه او د زرو کار پر سوی وو واغوستل. خیر مدینې منورې ته ورسېده او مسجد نبوي ته ور داخل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته سلام ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د سلام جواب نور کوي، دوی خبري ورسره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خبرو جواب نور کوي. د ډلې خلک په حیرت کې دي چې څه وکړي. د مسجد څخه ووتل، هلته د باندې مشوره سره وکړه چې څه وکړو. ویل بیا به ورسو. دوهم وار بیا مسجد ته ورغله، بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې نور سره کوي. دوی بیرته د مسجد څخه ووته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یې ولیدی. دوی ورته ویل ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې، زموږ سره ولې خبرې نه کوي؟ د نورو ټولو ډلو سره خبرې کوي بې له موږ څخه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل دغه کالي مو وکاږي، ورېښمین کالي، سره زر، دغه شیان در څخه ایسته کړي او ورسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شیان نه خوښوي. دوی هم دغه کالی بدل کړه، نور ساده او عادي کالی واغسته او مسجد ته ورغله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې خبرې وکړې او هغه علیه الصلاة والسلام هم خبرې ورسره وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کوم وخت چې دوی په هغه ورېښمینو کالو کې راغله ابلیس ورسره ملګری و. په خپل ابلیس علیه اللعنات د دوی په ډله کې موجود و او ورسره راغلی و. مګر کم وخت چې دوی کالی بدل کړه هغه نه ورسره راغلی. اوس چې مسجد ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې ورسره شروع کړې، دوی یې اسلام ته دعوت کړه. د قرآن کریم آیاتونه یې ورته تلاوت کړه. دوی اسلام نه کوي قبول او بیا دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه چې ته د هغه په باره کې څه وایې. په دغه وخت کې د دوی د جواب دپاره د سورت آل عمران اولنی آیاتونه نازل سو. د سورت آل عمران اولنی آیاتونه ټول د نجران د ډلې په سبب نازل شوي دي. کوم وخت چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې پوښتنه وکړه، الله جل جلاله د سورت آل عمران
په 59 نمبر آیات کې وفرمایل ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یعنی بشک چې د عیسی علیه السلام مثال د الله جل جلاله په نیز د آدم علیه السلام په مثل دی چې الله جل جلاله د خاور څخه جوړ کړي او بیا یې دته وویل چې بشر او انسان سره او هغه هم بشر سره. کوم وخت چې نصاراو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر دلایل وویل چې عیسی علیه السلام بنده نه دی بلکې د الله جل جلاله زوی دی العیاذ بالله. او په آخر کې نصارا وویل شه که عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو تراته ووایه چې پلار یې څوک دی. د دوی دغه سوال په جواب کې دغه آیات شریف نازل سو چې آدم خو نه پلار درلودي نه مور. آدم علیه السلام د خلقت او ولادت په اعجاز کې تر عیسی علیه السلام لوړ او معظم دی. په دې حساب باید و آدم علیه السلام ته العیاذ بالله د الله زوی وویل سي او حال دا چې هیڅوک داسې نه وایي الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حق خبره هغه ده چې ستا د رب د طرفه درته راغلې ده نو ته د عیسی علیه السلام په باره کې د شک کوونکو څخه مه کېږه. دغه رنګ نور آیاتونه د بیبي مریم د قصې او آل عمران د قصې په باره کې نازل سوه چې ټول یې دغه نصاراو ته تشریحات ورکول او د دوی ټول جوابونه پکښې وه. ټول هغه سوالونه چې دغه د نجران ډلې کړي دي جوابونه یې په سورت آل عمران کې موجود دي. وروسته د نجران د ډلې خلق بے جواب او په فکر کې سوه چې اوس څه وکړو. خو بیا هم وایي موږ ستا پر نبوت شاهدین نه ادا کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پس له ډیر سوال او جواب دغه د دوی شک او تردد ولیدي نو ویل مباهله در سره کوم. مباهله په عربي کې ودې ته وایي چې دواړي هغه ډلې چې په مابین کې اختلاف موجود دی خپل اولاده او کورنۍ راوباسي پر صاف میدان سره کښیني او لاسونه د دعا پر قسم ډیر لوړ پورته کې او الله جل جلاله ته دعا کوي او وایي هغه څوک چې په دوی کې پر باطل او ناحق دي پر هغو دي د الله جل جلاله لعنت نازل سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل راسي چې مباهله سره وکړو. په دغه باره کې د مباهله آیات نازل سو. الله جل جلاله د سورت آل عمران په 1 نمبر آیات کې فرمایي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. یعنی هر هغه څوک چې د عیسی علیه السلام په باره کې پس له هغه څخه چې تاسو صحیح علم حاصل سو دلیل در سره وایي فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه راسي چې زموږ زامن او ستاسو زامن زموږ ښځې او ستاسو ښځې زموږ ځانونه او ستاسو ځانونه راوبولو او بیا مباهله سره وکړو او وبوایو چې د الله جل جلاله لعنت دی پر درواغجنانو وي. کوم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وکورته ورغلی. دا حضرت علی او د دوی زامن حضرت حسن او حسین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المسیان رضی الله تعالی عنهم اجمعین راویستل او نصاراو ته وویل راسي ما خپل کورنۍ راویسته اوس نو مباهله را سره وکړي تاسو هم دعا کوئ او زه به هم دعا کوم چې د الله جل جلاله لعنت دې پر درواغجنانو نازل سي. د نجران ډلې چې اوس د رښتیا میدان ولیدي نو یې مشوره سره وکړه. هغه عاقب او سید چې د نجران پاچاهان بلل کېده یو د بل سره وویل پام کوه چې دا کار ونه کې که محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی وو او لعنت را باندې ووایه په والله نه به موږ خلاصو او نه زموږ راتلونکي نسلونه.
د مځکې پر مخ به زموږ نه وریښته پاتې سي نه نوک بلکې ټوله به هلاک سو. پس له مشورې یې وویل یا مباهله نه در سره کوو. وبېرېده. په دوی کې بیره او تردد دواړه موجود وه. تر اندازې زیات په چرت او فکر کې دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. دوی په دغه حیرت او تردد کې دي چې هغه د دوی پاچا شرحبیل ورته وویل زما خبره واورئ، دغه مشکل حل زما سره دی. قوم ویل څه نظر او فکر دې دی؟ شرحبیل ویل اسلام نه غواړو، موږ پر هغه خپل دین یو، مګر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم کرم، سخا، انصاف، عقل، حلم او عدل مو ټول ولیده، د هیڅ طرفه کموالی نه لري. نو زما نظر دا دی چې د ده څخه وغواړو چې زموږ په باره کې د دی علیه الصلاة والسلام حکم وکړي. دی علیه الصلاة والسلام دې زموږ دپاره خوښ او اختیار کړي چې موږ بې له اسلامه باید څه وکړو. پر دغه رایه او نظر یې اتفاق سره وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په خپله فیصله خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که زه اوس ستاسې دپاره یو شی اختیار کم، شاید ستاسې قوم هغه شی ستاسې سره ونه مني. شرحبیل ویل زه د قوم مشر او رئیس یم، زما خبره څوک نه را ردوي. هغه نورو ملګرو یې هم تصدیق وکړي چې هو دغسې ده، د ده امر چلیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې تاسې د اسلام څخه انکار وکړئ، زه د جزیه حکم در باندې کوم. موږ مسلمانانو ته به جزیه راکوئ. دوی هم جزیه قبول کړه. نو نجران د اسلام د حکم تابع سو او جزیه یې ورکول. خو بیا په وروسته کې کرار اسلام پکښې نشرېدی او ټول نجران مسلمان سو. دا و اسلام ته د نجران د خلقو د داخلېدو قصه وه. ورونو، فروه ابن عمر د روم په لشکر کې یو عربي قومندان و او د روم د طرفه د هغه لشکرو امیر او حاکم و چې وروم ته نږدې په عربي مځکو کې لکه معان او د هغه په شاوخوا کې پرتې وې. پس له هغه څخه چې فروه د مؤته په جنگ کې د مسلمانانو شجاعت او صداقت، همت او مړانه ولیده، مسلمان سو. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو قاصد د دې دپاره ورولېږئ چې د ده په اسلام یې خبر کړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې یوه غاتره په هدیه او سوغات کې هم ورولېږل. کم وخت چې د روم حاکمان د فروه په اسلام خبر سوه، نو یې دی ونیوی او بندي کړي او بیا یې اختیار وده ته پرېښاوه چې یا به د اسلام څخه اوړې مرتد کېږي به یا دې وژني. خو فروه رضی الله تعالی عنه مرګ تر ردت خوښ کړي. نو یې په فلسطین کې د هغه اوبو سره چې عفرا ورته ویل کېده په دار کړي او سر یې ورپرې کړي. ورونو، تاسې و دغه خلقو ته وګورئ چې د اسلام دپاره تر ولایت او قومندانۍ تېرېده او مرګ یې قبلاوه. خو نن ورځ په مسلمانانو کې داسې کسان هم پیدا کېږي چې د یو څو ورځو موقتي چوکۍ یا کرسۍ دپاره تر اسلام تېرېږي او الهي ذلت اختیاروي. او بیا د حمیر څخه یوه ډله راغله او مسلمانان سوه. حمیر په یمن کې د یوه ځای نوم دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته یوه رساله ورولیکل چې په هغه رساله کې یې و دوی ته د زکات احکام ورښولي او بیان کړي وه چې هغه رساله وساتل سوه. او دغه ساتل سوې رساله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د زکات پر احکامو مشتمله ده. د علماو دپاره د زکات په باره کې هغه اساسي مرجع او منبع ده. د هجرت د نهم کال په آخره کې د بنو بجیله یوه ډله راغله چې مشر یې عبدالله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه. دغه عبدالله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه لوړو او نږدې اصحاب کرامو څخه دی. عبدالله ابن جریر رضی الله تعالی عنه په خپل روایت کوي او وایي زموږ ډله د جمعې د لمانځه پر وخت و مدینې منورې ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د لمانځه خطبه ویل. څرنګه چې زموږ نیت د مسلمانېدو و، اول مو غسل وکړي او بیا مسجد ته ورداخل سو. د مخه خطبه ویل کېده، خو کم وخت چې موږ مسجد ته ورننوتو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت وو او د مسجد ټول حاضر خلق و ما ته ګوري. زه چې د مسجد په دروازه ورننوتم ټول خلق مخان د دروازې و طرف ته را اړولې و او ما ته کتل. د مسجد و هر طرف ته چې تیریږم بیا هم خلق ما ته ګوري. زه په تعجب کې سوم چې دغه ټول خلق ولی ما ته ګوري. خامخا یو شی سته. زه په مسجد کې ګرځم چې د ناستې د پاره ځای پیدا کم خو بیا هم ټول خلق ما ته ګوري. خیر ما د ناستې د پاره ځای پیدا کړ او کښېنستم خو خلق بیا هم ټول و ما ته ګوري. خطبه بنده ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت دی. زه ډېر په تعجب کې یم. نو مې هغه د څنګ یا بغل د سړي څخه پوښتنه وکړه چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زما په باره کې یو څه ویلي دي؟ هغه ویل هو. د مخه تر دې چې ته مسجد ته را داخل سې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته وویل اوس دغه دروازې څخه د یمن د خلقو هغه ښه او بهتر سړی و تاسې ته را داخلیږي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قول په یمن کې تر ټولو خلقو هغه ښه او بهتر عبد الله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه دی. خیر ډله راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس ایمان راوړي. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه دغه حدیث روایتوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اوس دغه دروازې څخه و تاسو ته د اهل یمن هغه ښه او بهترین سړی را داخليږي چې شکل یې د پاچا دی او په تقوا کې د بهترینو خلقو څخه دی. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي د کومه وخت څخه چې زه مسلمان سوم هیڅ وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ملاقات څخه نه منع کړی نه ځنډولی یم. یعنی هیڅ وخت داسې نه ده پیښه شوې چې ما د ملاقات اجازه غوښتې وي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې اجازه نه وي راکړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دروازه همیشه ما ته خلاصه وه او هیڅ داسې نه ده پیښه شوې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې زه لیدلی یم او تبسم دې نه وي راته کړی. تبسم د شونډانو و بېغږه خندا ته ویل کیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور د عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام. عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړي او ویل یا رسول الله زه یو عیب یا تکلیف لرم چې پر آس ځان نسم ټینګولای. هر وخت چې پر آس پورسم رالویږم او په قد هم ډیر جګو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او وی فرمایل اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وای پس له دغه ورځ څخه بیا د آس څخه نه ملویدلی. دغه د عبد الله ابن جریر البجلی رضی الله تعالی عنه قصه د فقهي لحاظه ډیره د ارزش وړ قصه ده. یو دا چې عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحبت او ملاقات همیشه او بلا مانع کړی دي. نور اصحاب کرامو کبه د ملاقات اجازه غوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په یو کار مشغوله وو ځنډول به، مگر عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه بلا ځنډ او تاخيره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات مشرفه کېدی. نو دغه عبد الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ډیر احادیث را نقل کړي دي او دغه احادیث ارزش او قیمت په دې کې دي چې دغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په آخري وختو کې را نقل شوی دي. ځکه د عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه ټول احادیث د هجرت د نهم کال څخه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلته پورې دي. نو بل هر حدیث چې د عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د احادیث سره مقابل او معارض سي هغه مقابل حدیث په منسوخه کیږي. ځکه عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه په اسلام کې ورسته دي او په ورستنی حدیث سره د مخنی حدیث منسوخه کیږي. دا د عبد الله ابن جریر رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه. د هجرت د نهم کال په آخري وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د یوې ډلې په ملګرتیا و بني الحارث ابن کعب ته ورولېږي. کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر ورورسېدی دغه قبیله تسلیم او مسلمانان سو او بیا یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بیعت لپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه ډلې ته د نور مسلمانانو په حضور ډېر شدید خبرې وکړې او دغه ملاقات خبرې هم شاوخوا په خلقو او قبیلو کې نشر شوه. په دغه خبرو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بني الحارث ته عتاب او سرزنش ورکړي او وی فرمایل ترڅو چې لشکر در نسی تاسو نه مسلمانېږئ. دوی چپ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل ترڅو چې لشکر در نسی تاسو نه مسلمانېږئ. بیا هم دوی چپ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره 4 واره ورته تکرار کړ او وی فرمایل که خالد ستاسو د اسلام خبر نه وای راوړی او والله ستاسو سرونه به می تر پښو لاندې کړی وای. د بنو حارث څخه یو نفر چې په او هوشار سړی ولاړ او ویل الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره مننه او احسان دي. په والله نه ته او نه خالد وو چې موږ راوستلو بلکې هغه څوک چې موږ راوستلو هغه الله جل جلاله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل صدقت حق دی وویل. دا خبر شاوخوا نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کسانو سره چې مدینه منورې ته نه ورځي یا په خپل ور نسی نرمه او ملایمه معامله نه کوي. هغه چې ناراضي د هغو سرونه تر څو لاندې کوي یعنی جزا ور کوي. دغه خبر په اوریدلو سره ټول قبیله د مدینه منورې پر طرف ورهیس وي. ځکه دا ور معلومه سو چې تر دې ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه پاته قبیلو په مقابل کې نرمي نه کوي. نو د بني الحارث د ډلې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شدت او د دوی مسلمانېده د نورو پاته قبیلو د اسلام راوړلو سبب وګرځېدی. همدارنګ د هجرت په 9 او 10 کال کې پرلپسې ډلې مدینه منورې ته د اسلام راوړلو د پاره ورتلې چې د سیرت په کتابو کې د اکثره قبیلو نمونه ذکر شوی او یاد شوی دي خو دلته بیانول کومه خاصه ګټه نه لري. حتی د هجرت په 11 کال کې هم ځینې ډلې مدینه منورې ته ورغلي دي. ورونو هغه ډلې چې د اسلام راوړلو د پاره دار النبوه المدینه الطیبه ته ورغلي دي چې د الله جل جلاله او رسول الله علیه افضل الصلاة والتسلیم د متابعت اعلان یکاوه ډیر زیات ډلې دي او هر مؤرخ د هغه ډلو څخه دون ذکر کړی دي چې هغه ته مهیا شوی دي. ما هم دغه یو څو ډلو په یادولو سره کفایت وکړي کنه په حقیقت کې دغه ورغلي ډلې ډیر زیات دي چې په بیانولو سره بحث ډیر اوږدېږي. و مدینه منورې ته دغه ډلو پرلپسې ورتګ پر دې دلالت کوي چې اسلامي دعوت او د اسلام نفوذ او سیطره پر جزیره العرب او د هغه پر شاوخوا په تماما معنا قبول او مقبول وګرځیده او ټول عربو و مدینه منورې ته د عزت او احترام په سترګو کتل او بل دې څخه بل لار او چاره نه درلوده چې مدینه منورې ته تسلیم نشي. نو مدینه منوره لکه د جزیره العرب مرکز او پایتخت داسې وګرځیده. مګر پر دغه ټولو سربېره یو خبره کولای شو چې اسلام او اسلامي دین د ټولو خلقو په زړه کې داسې ځای نه ونیولې لکه څنګه چې شایي. ځکه هلته ډېر داسې ناپوه اعراب وو چې فقط د خپل مشرانو په متابعت مسلمانان سوي وو او په زړه کې هغه د چور او چپاول ژوند خوښ وو. اسلامي تعالیم او قوانینو د دوی وزړو ته پوره لار نه وکړي او د دوی اخلاق په پوره ډول سره نو ور محاسبه کړي لکه څنګه چې الله جل جلاله دغه قسم ځینو اعراب حال د سوره التوبه په 9 او 8 نمبر آیاتو کې بیانوي او فرمایي الاعراب اشد كفرا ونفاقا
واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. يعني ځینې صحرایي عرب د کفر او نفاق د لحاظه تر شاریانو ډیر سخت دي او د دې لپاره ډیر لائق او مناسب دي چې دوی د هغه احکام په حدود پوه نشي چې الله جل جلاله پر خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم نازل کړی دي او الله جل جلاله په ټولو حالاتو ښه عالم او د ښه حکمت خاوند دی. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. او د اعراب څخه ځینې هغه کسان دي چې کم شي چې دوی د الله جل جلاله په لار کې ورکي هغه فقط یو تاوان او جریمه بولي چې تحویل یې کړه او ساس مسلمانانو د پاره د ورځو د ګرځېدو انتظار کوي چې کله به پر مسلمانانو د زمانه چپه ګرځېده راسي. خو دغه د زمانه چپه ګرځېدل دي پر دوی وي او الله جل جلاله ښه اورېدونکی او ډېر عالم دی. خو بالمقابل هلته بیا داسې اعراب هم و چې الله جل جلاله پر دوی ښه ویلي دي او فرمایي ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. يعني ځینې د اعرابو څخه بیا هغه دي چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري او هر هغه شی چې دوی د الله جل جلاله په لار کې ورکي هغه و الله ته د نږدې کېدو سبب بولي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا سبب یې بولي. یعنی په دغه خیر او صدقه سره به الله ته نږدې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا راته وکړي. نو الله جل جلاله پس فرمایي چې هو خبر اوسئ دغه صدقه او خیرات د دوی د پاره د نږدېوالي سبب دی. الله جل جلاله بجر تر جره دوی په خپل رحمت کې داخل کی. بشکه چې الله جل جلاله شبخشونکی او ډیر مهربان دی. دا خو اعراب یا صحرایی عرب و چې الله جل جلاله و دوه ډلو یا دوه قسمه وویشل. مگر شاری خلق کم چې په مدینه منوره مکه مکرمه ثقف او ډیر خلق چې په یمن او بحرین کې و په هغو کې ایمان او اسلام ډیر قوي و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی اصحاب کرام او د مسلمانانو ډیر علما هم د دوی څخه دي. ورونو لکه څنګه چې خلق په ډلو ډلو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل اسلام د اعلانولو د پاره راتله هم دارنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل قاصدان او رسولان و مختلفو ځایو ته لېږل چې و خلقو ته اسلام او د هغه احکام وروشي. څرنګه چې اسلام په ټوله جزیره العرب او د هغه په شاوخوا کې نشر سو نو ودې ته ضرورت پیدا سو چې معلمان او مرشدین داعیان او مبلغین و خلقو ته د اسلامي دین حقیقت تشریح کې او وروشي. لکه څنګه چې اسلام د دوی په مځکو او وطن کې نشر سو هم دارنګ د دوی په زړه کې باید قرار او ثبات پیدا کړي. نو د همدغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هر ځای او هر طرف ته معلمان او مبلغین لېږل چې په هغه جمله کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د نجران و خلق ته ولېږي چې هلته خلق و اسلام ته دعوت کړي د اسلام عقیده او احکام وروشي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه د یمن و منطقه ته ولېږي. ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د یمن و نور منطقو ته ولېږل او دوی ته دا وسط او لارښوونه وکړه چې آسانی کوي او سختی مکوي، خلق ته زیری ورکوي او مې متنفره کوي، تاسو په خپل مابین کې اختلاف مسره کوي. معاذ رضی الله تعالی عنه ته و فرمایل تبه وداس قوم ته ورسه چې هغه اهلی کتاب دي، نو کم وخت چې ورغله اول یې ودیته دعوت ک چې د لا اله الا الله وان محمدن رسول الله شاهدی ادا کی
کې په دغه کار کې ستا اطاعت وکړي دغه یې در سره ومنل نو بیا ورته ووایه چې الله جل جلاله په یوه شپه او ورځ کې پر تاسې 15 منځونه فرض کړي دي کې دا هم در سره ومنل نو بیا ورته ووایه چې الله جل جلاله پر تاسې زکات فرض کړي دي چې د دوی د غنیانو څخه به اخلي او د دوی فقیرانو او غریبانو ته به ورکوي کې دا در سره ومنل پام کوه چې هغه شمالونه په زکات کې ځینې وانخلي د مالو څخه مقصد حیوانات دي یعنی داسې مکوه چې هغه چاغ او شمالونه په زکات کې ځینې واخلي بلکې میانه او متوسط حیوانات اخلي او وی فرمایل د مظلوم د شرع څخه ډیر ځان ساته ځکه د مظلوم د شرع او د الله جل جلاله په مابین کې حجاب نسته څرنګه چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ډیر ګران وو نو یې د وداع او رخصتېدو په وخت کې په غیږ کې ونیوي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه سره تر ډیره ځایه پورې په داسې حال کې ولاړی چې معاذ رضی الله تعالی عنه پر خپل بوده سپور وو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم پیاده یا پر پښو ورسره رهیو او بیا یې ورته وویل یا معاذ شاید پس له دغه اوسنی کال څخه بیا زما سره ونه وینې او شاید ته دغه زما مسجد او زما قبر ته راسې معاذ رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر فراق ډیر شدید ژړل محترم ورونو د دغه لیږل سوو کسانو یا د دوی د نورو امثالو څخه چې په پخوا کې لیږل سوي وه یا تر دغه وروسته لیږل سوي دي موږ ته دا را معلومیږي چې په هر وخت او هر زمانه کې د مسلمانانو په غاړه کې دا یو مسؤلیت دی چې د اسلام د تبلیغ او دعوت لپاره بزیار او زحمت باسي د مسلمانانو لپاره دا بس او کافی نه ده چې فقط په ژبه سره ووایي زه مسلمان یم که ته مسلمان یې نو تا د اسلام لپاره څه شي کړي دي او د یو مسلمان لپاره دا هم کفایت نه کوي چې په خپل ژوند کې فقط یو څو اسلامي آسانه کارونه عملي کوي او نور نو آرام کښیني د یو مسلمان لپاره دا هم بس او کافی نه دي چې وایي زه په خپل پر خپل ځان د اسلام ټول احکام په پوره ډول سره عملي کوم نور منو دروازه په ځان پسې تړلې ده د خلقو په حالاتو هیڅ سر نه ګرځوم او نه څه ورته وایم تر هغو پورې د مسلمانانو د غاړې څخه مسؤلیتونه نه ایسته کیږي تر څو پر خپلو ټولو اسلامي اعمالو د دعوت او تبلیغ د واجب عملي کول زیات نکي او په دغه لار کې وکولو او شارو ته سفر ونکي دا هغه امانت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ پر غاړه ایښی دی دا هغه ضروري او لازمي وظیفه ده چې په هیڅ عصر او زمانه کې د هغه څخه خلاصېدل نشته د څلورو مذهبو امامانو او نورو علماو پر دې اتفاق کړی دی چې په کوم شار کې چې ته اوسېږې هلته او تر هغه شار د باندې د دعوت د حق ادا کول پر ټول مسلمانانو فرض کفایي دي هر هغه شار چې د تبلیغ او دعوت لپاره دغه یو ډله ونه لري چې د اسلام احکام بیان کړي او هغه وسوسه او شبهه چې د خلقو په فکرو کې ورګرځي په اسلامي او ایمانی دلایل ورپاک نه کې د هغه شار ټول خلق ګناهکار دي حتی د عام علماو او فقهاو صحیح قول هم دادي چې دغه د تبلیغ او دعوت وظیفه یوازې د نورو پر غاړه نه ده بلکې په دغه کار کې د نر او ښځې د حر او مرئي مسؤلیت یو شی او برابر دی هر یو به د خپل طاقت او امکاناتو سره برابر د اسلام په نشرولو کې حصہ اخلي او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه وصیت او نصیحت چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه او ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ته وکي مشتهغه آداب راشي چې یو مبلغ او دعوت کوونکی باید د تبلیغ او تعلیم په وخت کې په هغه آداب سره شایسته وي یو دا چې د آسانتیا طرف یې د شدت او سختی تر طرف زیات او ډیر وي او بل یې ډیر اعتماد پر تبشیر وي نه پر تنفر یعنی وخلق ته د امید طرف ډیر بیانوي
نه د ناامیدۍ، چې د هغه دپاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوندی تطبیقي مثال ورته بیان کړي او ویې فرمایل چې اول خلق و شهادتینو ته راوبوله، چې هغه قبول کړه بیا یې د لمانځه و ادا کولو ته راوبوله، چې هغه قبول کړه بیا یې د زکات و ورکولو ته راوبوله، دغسې په کراره او تدریج سره. مګر هو د تیسیر او آسانی معنا دا نه ده چې تر شرعي حدودو تیری او تجاوز وسي و شرعي احکامو ته د آسانی په نامه سره تغییر ورکول سي او یا یو ګناه که څه هم کوچنی وي قبول سي. دا تیسیر نه بلکې تغییر دی. محترم ورونو، د خیر البشر سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ژوندانه په تیر سوي بیان کې موږ ولیده چې اسلام څنګه نشر او پر جزیره العرب څنګه ظاهره او غالبه سو او ټول خلق په اسلام کې داخل سو. هر هغه څوک چې اسلام ته نه دی داخل سوی هغه مسلمانانو ته جزیه ورکوي، لکه د نجران نصارا، د تیما او وادي القرا يهود او ځینې داسې نور. مګر نور عرب یا اسلام ته داخل سو یا په بیره کې و، ځکه اوس هغه په داسې حال کې و چې نه قدرت درلودي نه طاقت. مګر بالمقابل اسلام په ټوله جزیره العرب کې نشر او مسلط سو. د اسلام مرکز قوي او طاقتور سو. موږ ته د هغه رسالو او خطو په واسطه دا هم را معلومه سو او ومولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل لوی هدف او مقصد هم ښکارا کړي چې دغه دین یوازې د عربو د پاره نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول عالم د پاره بشیر او نذیر او رحمت للعالمین را لېږل سوی دی، چې دغه مقصد د ښکارا کولو د پاره تر روم او فارس، مصر او حبشه پورې لیکونه او رساله ولېږل. حتی د تبوک په غزا کې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول عالم ته دا وښکارا کړه چې زما رسالت او دغه دین د ټول بشر د پاره دی. او موږ ولیده چې هرقل د روم پاچا هم د بیرې په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقابله او جنگ څخه ځان وساتي، ځکه هرقل پوسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه راتلونکی نبی دی. او په تیر بیان کې مو په مختلفو حالاتو او جنگو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خویونه او اخلاق ولیده. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صبر او جهاد، ایمان او توکل، ثبات او شجاعت مولیده. کم وخت چې بلشکر ماته وخوړه او خلق به پټېشته سوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټینګ او ثابت درېدلو سره به هغه شکست په نصر او کامیابی بدل سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزم او ثبات، شجاعت او دلاوري، حکمت او پوهی په هغه اندازه کې و چې مثل یې وجود نه درلودي. دا مهم ولیده چې د هجرت په نهم کال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر ولېږي او خلق ته د الله جل جلاله هغه احکام ورسول چې په سوره التوبه کې نازل شوی و، چې د هغو په جمله کې د مشرکانو څخه براءت او جلا کېده. او دا امر وو چې پس له دغه نهم کال څخه د هجرت په بیا مشرکان د بیت الله الحرام حج نه کوي او بیت الله الحرام ته د کافرانو ورتګ منع او حرام دی. او په جزیره العرب کې به داسې مشرک نه پاتې کیږي چې عقد او عهد نه لري، کنه هغه کسان پس له 4 میاشتو وجل کیږي. بیا نو هغو لره امان نسته. اسلام په داسې اندازه سره نشر او قوي سو چې په ټوله جزیره العرب کې یوازنی او منل سوی قدرت او طاقت اسلام. دا ټول کارونه د الله جل جلاله په نصرت او اراده او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عزم او ثبات سره وسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل رسالت تبلیغ کړي، امانت یې ورساوه، خپل امت ته نصیحت وکړي، د الله جل جلاله په لار کې حق جهاد وکړي. پس له هغه څخه چې په جزیره العرب کې اسلام ثابت او قائم سو،
نور نو د الهي دین غالب کول او فتوحات د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اتباعو وظیفه وګرځیده. هغه چې پر د علیه الصلاۃ والسلام و هغه یې په ښه ډول سره ادا کړه. په دغه وختو کې سورة النصر نازل شو. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حصه به ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې واورئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.